اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګې ټي وي ګرانو خلکو کتونکو السلام علیکم. زیم ستاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو نادر خان لالا او د عقاب نیازي صاحب ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا په یو نیمه ویلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. ګرانو خلکو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته په مخکې پروګرام کې ویلو چې منګه په دې جرګه ټي وي باندې ستاسو د پاره ډېر ښه بندارونه ډېر ښه پروګرامونه جوړو او منګه هغه خلکو له زو کم خلک چې د ادب ستنې دي ادب خدمت کړي دي ادب له خپل ټایم ور کړي دي او ادب له وګور کړي دا دغه خلک چې دي دوی د ادب ډېر زیات خدمت کړي دي. نن چې منګه کوم ململ راغلی یو ګرانو خلکو تاسو کې به ډېر خلک هغه پیژني خو ډېر خلک به داسي چې هغوی به نه پیژني. نن منګه تاسو ته ښایو چې دوی د ادب څونه خدمت کړي دي د دوی په ادبي دنیا کې څومره غټ نوم دی خو د بده مرغه دوی مخې ته نه دي راغلي دا اګنور شوي دي دا خلک چې دي دا وروسته پاتې شوي دي حالانکه د دوی مقام ډېر لوی مقام دی دوی له هغه خپل عزت ورکول پکار دي هغه مقام ورکول پکار دي کم چې دوی حق دی په کم باندې چې دوی ناسته پکار ده خو هغه ځای د بده مرغه دوی ته نه دی میلاو شوی. نو ډېرې خبرې نه کومه پروګرام چونکې بیا اوږدېږي راځو مونږه استاد جیله دا وخت تاسو کتی شئ چې زمونږ سره یو ډېر درون او ګران مشر عبدل وهاب دوندیا صاحب موجود دی د هغوی سره به خبرې کوو د هغوی سره به د هغوی د ژوند متعلق د هغوی سره د هغوی د فن مطابق د هغوی سره د دوی د شاعرۍ چونکې د دوی د شاعرۍ مختلف اړخونه دي د وخت سره تاسو ته پته را چې کله انسان په مختلف سټیجونو کې تیریږي نو د هغوی د شاعرۍ هغه انداز هم بدلیږي چونکې دوی چې په کم عمر کې دي نو هغه تاسو په خپله باندې محسوسولی شئ چې د دوی د شاعرۍ روح په کم ځای کې. راځو استاد جیله دوی نه تپوس کوو او بیا د هغې نه پس د هغوی نه کلامونه اورو. استاد جي تاسو خپله یو وړه شان پېژندګلو موږ له راکئ کوم سره تعلق ساتئ نوم پوره څه دی او بیا راته د جي زما نوم عبدل وهاب دی او کلي مې دوندیا دی. او تاسو چې کوم دا لیکل کوئ دا کوم دا ادب دا خدمت تاسو شروع کړی دی څونه مودې نه کوئ تقریبا څونه ټایم وشو کله نه لیږئ دا ادب خدمت کوئ؟ یاره جي 40 سال به شوي تقریبا. ماشاءالله ګرانو خلکو کتونکو تاسو وګورئ چې 40 کاله وشو چې دوی د ادب خدمت کوي 40 کاله لږ ټایم نه دی مطلب دا دی چې 40 کاله کې یو کل را پیدا شي یو کل لوی شي او هغه مطلب بوډاوالي ته ورسي 40 کاله دوی د فن خدمت کړی دی خو د بده مرغه دوی ته خپل هغه حیثیت خپل هغه مقام نه دی میلاو شوی کوم مقام چې دوی حقدار دي. استاد جي نورې خبرې خو به هم کوو خو تاسو یو مهرباني وکئ موږ ته څه ووایئ زموږ د ګرانو ناظرینو ته ګرانو کتونکو ته ځکه چې هغوی ټول په دې تمه باندې دي چې یاره استاد جي خو تاسو دونه دغه وکړو چې یاره استاد جي 40 کاله وشو 40 کاله د فن خدمت کړی دی نو هغوی بس تاسو هغه فن اورېدل هم غواړي چې آیا ستاسو هغه الفاظ چې کم دي هغه دوی واوري مزه ترې واخلي موږ به ترې موزه واخلو او زموږ دا کتونکي به ترې مزه واخلي. جي استاد جي نو زه به درته جي یو نظم دغه کړمه ووایم وي هره ورځ پناه کېدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي او دم په دم روانېدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي دا سحر چې ماښام کېږي او ماښام بیرته سحر کېږي نو دا د عمر ختمېدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي دا سحر چې ماښام کېږي ماښام بیرته سحر کېږي نو دا د عمر ختمېدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي او دا چې نن درته ښکارېږي په چمن کې سره ګلونه خو سبا یې رېږېدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي او دا چې عمر دې زیاتېږي په دې پوه شه چې کمیږي دا چې عمر دې زیاتېږي په دې پوه شه چې کمیږي زیاتېدلې کمیدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي. ډېر ښه دا بیا ووایي ډېر ښه دا بیا ووایي دا چې عمر دې زیاتېږي په دې پوه شه چې کمیږي او زیاتېدلې کمیدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي. دا چې ستنې په ګړو کې د ټک ټک په اواز سر دي دا چې ستنې په ګړو کې د ټک ټک په اواز سر دي نو د جون ونه کټ کېدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي. ډېر ښه نو هر ساعت کډې بارېږي د دوندیا عبدالوهابه هر ساعت کډې بارېږي د دوندیا عبدالوهابه او تک د تلون رخصتېدل دي ولې څوک ته عبرت نه علي. ډېر ښه جي ډېر ښه ګرانو خلکو کتونکو تاسو د استاد جي نظم واورېدو په زړه پورې نظم هم واورېدو ډېر خوند یې وکړو. استاد جي نور هم زموږ دې ملګرو ته څه ووایې چې هغوی هم ترې مزه واخلي موږ هم ترې مزه واخلو؟
نو یو نعت په درته ووایم. نو زه وایم که د نعت نه مخکې موږ ته یو رباعي ووایي یو غزل ووایي د هغې نه پس پراته انشاءالله بیا نعت هم ووایي. تاسو په خوښه به یو رباعي ووایم. رباعي راته ووایي. وی بخ نصیب می عشقی کې کار ونک بخ نصیب می عشقی کې کار ونک او اس نظر را باندې خدای ګویار ونک. ډېر ښه جي. نو کومه ونه چې میوې له مې نهال کړه نو په خدمت په پرورش یې بار ونک. دا بیا ووایي جي. ډېر ښه ډېر ښکلی. کومه ونه چې میوې له مې نهال کړه نو په خدمت په پرورش یې بار ونک. نو چې محکم په ننګ ناموس ته چا ولاړو نو را سره یې د یارۍ اقرار ونک. ډېر چې محکم په ننګ ناموس ته چا ولاړم نو را سره یې د یارۍ اقرار ونک. چې ما د بل په خولې منل به نو هغه یار را باندې هېڅ اعتبار ونک. ډېر ښه جي. ډېر ښکلی. نو د دندې عبدالوهاب چې مین شوې نو زه اوس تا رانه څه بل روزګار ونک. ډېر ښه ډېر مزېدار. نو استاد یو غزل را سره شریک کړي چې دا ملګري واوري. نو غزل حاجي وي د خولې نه یو ګیله چې مې جانان ته ووته نو خبره پې زنګ لاړه خفګان ته. ډېر ښه. وي د خولې نه یو ګیله چې مې جانان ته ووته نو خبره پې زمونږ لاړه خفګان ته ووته. نو خبره وه زما او د اشنا وه او وشوه ډنډوره لاړه جهان ته ووته. ډېر ښه. او خوله مې د شي ماته چې ما ولې داسې ووې او دا ځکه مې خیره د زړه نه ځان ته ووته. ډېر ښکلی. ډېر مزېدار. نو لاړه لیوني شو اسویلي په غرونو سر شو او سلګۍ هم لیونی شوه بیابان ته ووته. ډېر ښه جي. نو شاعر عبدالوهاب وایي رخصت د سترګو اخلي او شوه اوښکه مره ورځي ګریوان ته ووته. ډېر ښه جي. ډېر ښه استاد جي. ډېر مزېدار. نو ګرانو خوږو کتونکو راځئ چې د استاد جي نه یو ښایسته شانتې نعت شریف هم واورو د هغوی د شخصیتونو چې تاسو ته ما وویې مختلفو اړخونه دي. نو راځئ چې د استاد جي نه یو ښایسته غونده کې نعت واورو. ښه جي. وایي اوې فاطمې بیبي قربان سترګې راپورته او جاړي درپسې صحابان سترګې راپورته. اوې فاطمې بیبي قربان سترګې راپورته که او جاړي درپسې صحابان سترګې راپورته که. نو یار صدیق اکبر دی درد و غم کې تنها پرېښود یار صدیق اکبر دی درد و غم کې تنها پرېښود او اوښکې یې بهیږي په ګریوان سترګې راپورته. او ستا د جدایۍ اواز عمر کله زغملی شي ستا د جدایۍ اواز عمر کله زغملی شي او توره د ویستلې پهلوان سترګې راپورته که. او غږ ستا د رحلت چې په غوږ کښې خاموش پاتې شو غږ ستا د رحلت چې په غوږ کښې خاموش پاتې شو او چاته نه کړي غږ حضرت عثمان سترګې راپورته. نو تا سره ولاړ چې په هر جنګ کې څنګ په څنګ به و تا سره ولاړ چې په هر جنګ کې څنګ په څنګ به و نو دې خپه دلګیر شیر یزدان سترګې راپورته. او ستا د ښکلي مخ چې و عاشق حضرت بلال صاحب ستا د ښکلي مخ چې و عاشق حضرت بلال صاحب نو ډېر په تا پسې د پریشان سترګې راپورته. او تا په مبارکو اوږو پاس چې ګرځول بد وي تا په مبارکو اوږو پاس چې ګرځول بد وي نو خوا کې د جړیږي حسنیان سترګې راپورته. نو وایي د دندې عبدالوهاب زنګ غمخور نبي او ستا په لاره نه ځي امتیان سترګې راپورته. ګرانو خوږو کتونکو تاسو د استاد جي نه ښایسته ښایسته کلامونه واورېدلو. تاسو زمونږ په دې شیشه باندې زمونږ د وټساپ نمبر ګورئ. تاسو په دغه نمبر باندې مونږ ته خپل تجاویز را لیږلی شئ چې آیا دا پروګرامونه مونږ نور څنګه ښایسته کولی شو نور څنګه مطلب ښه جوړولی شو. نو تاسو مونږ ته په دغه باندې خپل بیک اپ او خپل تجاویز را لیږلی شئ. نو ګرانو ښوونکو خپل کوربه جنت ګل عادل سره د نادر خان لالا او عقاب نیازي اجازت ورکوي. انشاءالله پر روان پروګرام کې بعد یو نوې میلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې دوباره حاضرېږو. د الله په امان.